درنه اوریدونکو ستړي مشئ وخت ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له سپوږمۍ راډیو نه اورئ پام مو راګرځوم تر دې دمه وروستیو او مهمو خبرونو ته. د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ ګډې خونې رئیس جیف ګریکو په کابل کې د افغانستان بانک له لومړي مرستیال صدیق الله خالد سره کتلي دي. د افغانستان بانک په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې د افغانستان د خصوصي سکتور د پیاوړتیا، د سوداګرۍ او د بانکي سکتور د ودې په برخو کې پر ګډو همکاریو او ځینو نورو موضوعاتو خبرې شوې دي. خبرپاڼه د ښاغلي کریګو په حواله لیکلي چې په تیرو 3 کلونو کې افغانستان په د اقتصادي او بانکي سکتورونو کې د مثبتو بدلونونو شاهد و. د خبرپاڼې پر بنسټ خالد په دغه کتنه کې ویلي چې د هیواد خصوصي او بانکي سکتورونه د هیواد په اقتصاد کې مهمه ونډه لري او د افغانستان بانک ژمن دی چې د هیواد اقتصادي ودې په برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي. د کلو بیا رغونې او پراختیا سرپرست وزیر د دغه وزارت یو کلنو لاسته راوړنو او حساب ورکولو پروګرام کې ویلي چې چین له افغانستان سره د واخان له لارې ترانزیت ته چمتووالی ښودلی دی. نوموړي زیاته کړې چې د واخان سړک د 50 کیلومتره سړک د جوړولو چارې هم دوام لري چې په بشپړېدو سره به افغانستان له چین سره د ځمکې له لارې وصل شي. نوموړي ویلي چې د یادې لارې د جوړولو کار به د ژمي له رارسېدو مخکې بشپړ شي. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر بامیانو ته د سفر پر مهال د دغه ولایت په قرغنتو او قشقه دښتو کې د صنعتي پارکونو له ځمکو لیدنه کړې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي نورالدین عزیزي قشقه دښته د صنعتي او تولیدي فابریکو لپاره مناسب ځای بللی او په بامیانو کې د دغه وزارت اړوند مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې په دې دښته کې د صنعتي پارک د جوړېدو موضوع یې تعقیب کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست همدارنګه د بامیانو له والي عبدالله سرحدي او د دغه ولایت له سیمه ییزو مسؤلینو سره په کتنه کې له 10 څخه تر 50 چیرې په ځمکه کې د یو سوداګریز کمپلیکس په جوړېدو خبرې کړي او د لاسي صنایعو لپاره یې د 4 سیمه ییزو بازارونو جوړونکي ستایلي دي. ننګرهار کې د خرماو بڼونو جوړولو ته د خلکو لیوالتیا ډیره شوې. د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د خرماو باغونه جوړ شوي چې ډیره یې حاصل ته رسېدلي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د ولایت کې په 120 جریبه ځمکه د خرماو بڼونه جوړ شوي او د پراختیا لپاره یې هڅې روانې دي. ننګرهار کې د کانال اړوند فارم هډې باغ سربیره د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د خرماو بڼونه جوړ شوي او لا هم د جوړېدو په حال کې دي. او فرانسوي پولیسو د ټیلیګرام بنسټ ایښودونکی روسي پول ډوروف نیولی دی. رویټرز خبري اژانس د فرانسوي رسنیو په حواله راپور ورکړی چې پول ډوروف په خپله شخصي الوتکه کې په سفر و چې د فرانسې په بورګیټ هوایي ډګر کې د پولیسو له لوري نیول شوی دی. راپور کې راغلی پول ډوروف ټیلیګرام کې جنایي فعالیتونو ته د اجازې ورکولو په تور نیول شوی دی. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځایه ولملتیا مو مننه.